سلامونه ملګرو په دې شارټ ویډیو کې د دې خبرې جایزه اخلو چې دا نن چې ایران او اسرائیل یو بل ته مخامخ دي او یو بل ته کولیام دشمنان وي او د ایران له طرف نه اسرائیل ته او اسرائیل له طرف نه ایران ته دغه دمکای ملاویږي چې تاسو مونږه د ځمکې نه ستاسو وجود به ختمو آیا دا د اول نه چې اسرائیل له کله نه جوړ شوی دی د ایران او اسرائیل له تعلقات هم دغسې خراب وو او که نه دا اوس خراب شوي دي هغه چې څه ټایم دا تعلقات دوستانه وو نو د هغې ریزن څه وو اوس چې دا تعلقات ښه نه دي یعنې دوی دواړه د یو بل دشمنان دي نو د دې وجوهات څه دي په دې ویډیو کې د دې جایزه اخلو ګورئ د انقلاب نه مخکې ایران کې بادشاهت و او هغه بادشاهت چې کوم نو هغه د امریکې اتحادیانو او چې کله اسرائیل د دنیا په نقشه باندې نمودار شو نو هغه ملکونه چې لومبی اسرائیل تسلیم کړه په هغې کې یو ایران و او په دغه وخت کې د ایران او د اسرائیل تر انقلاب تر راتلو پورې یعنې د 1979 1901 پورې د دوی د دواړو ډېر دوستانه تعلقات و او د هغې اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ چې په دغه زمانه کې اسرائیل هغه ملک و چې د ایران زرعي ترقۍ کې یعنې اګریکلچر ډیولپمنټ کې د ایران مدد کړی او دې سره سره د ایران چې کوم فوج و هغه زمانه کې د دې په تشکیل کې هم اسرائیل د دې مدد کړی د دې په مقابله کې ایران چې دی نه هغه ولا تیل به ورکولو سوال دا پیدا کېږي چې د دې وجوهات څه د دې دوستۍ شاته یو خو دا دی چې څنګه موږ ووایو چې دا دواړه د امریکې اتحادیانو نو د امریکې د اتحادیانو د وجې نه چې په یو ګروپ کې په یو بلاک حصه وه او په دغه زمانه کې تاسو ته پته ده چې ساړه جګړه وه او بل طرف د روس و نو چې کوم د امریکې ملګري وو نو هغوی په یو کیمپ کې خامخا د یو بل دوستان جوړ شو دویمه جګمه خبره وه نو هغه دا وه چې دا دواړه د عرب مخالف وو نو اسرائیل خو ځکه د عرب مخالف و چې اسرائیل د فلسطین په ځمکه باندې او فلسطین عربیان دي په هغه ځمکه باندې دا ملک جوړ شو عربیان وایي موږ دا ملک نه منو بیا ګاونډي عرب ملکونه اسرائیل سره څلور غټې جګړې وکړې نو د هغوی خو یو بل سره دښمني په دغه وجه باندې ایران کې یو لویه طبقه دا وایي چې د ایران چې کوم د سوپر پاور هغه زمانه وه نو د هغې خاتمه د عربیانو د وجې شوې ده یعنې د عمر رضی الله تعالی عنه په دغه دور کې چې شوې ده د عربیانو د وجې شوې ده نو هغوی عربیانو ته د خپل رایول یعنې د خپل مخالف په نظر باندې ګوري نو چې هغوی د مخالف په نظر کتل نو دواړه د عربیانو مخالف وو نو په دې وجه هم د دوی په منځ کې دوستي وه تاسو ته دا هم معلومه وي چې د انقلاب نه مخکې د اسرائیل په څېر ټولو نه زیات یهودیان یعنې جوز کمیونټي چې وه نو هغه هم په ایران کې وه د انقلاب نه پس هغې کې ډېر زیات اکثریت چې دی هغه ایران پرېښوده خو نن هم په ایران کې 100,000 یهودیان میشته دي او اوسېږي اوس د انقلاب نه پس چې کله په ایران کې انقلاب راغی نه چې موږ کومه خبره وکړه چې کوم شاهي خاندانو او بادشاهتو نه د هغې خاتمه وشوه او د خمینی د دغه ملک رهبر اعلی یعنی سپریم لیډر جوړ شو او د آیت الله خمینی پالیسی چې را نه هغه د انقلاب نه مخکې چې کوم بادشاهت و د هغې نه بالکل بدله وه آیت الله خمینی بیان جاری کو چې په فلسطین باندې د اسرائیل قبضه چې ده نو دا ناجایزه ده موږ د دې مخالف یو نو په 1902 کې یعنې انقلاب د راتلو نه صرف 3 کاله پس د اسرائیل او د لبنان جګړه جوړه شوه نو د اسرائیل او د لبنان په دغه جګړه کې آیت الله خمیني باقاعده پاسداران انقلاب د لبنان په سپورټ کې د اسرائیل خلاف جګړې لولېږل نو دا ویلی شوي چې په دغه زمانه کې په لبنان کې چې دا اوس کوم تنظیم دی شیعه تنظیم او چې د اسرائیل خلاف حملې هم کوي راکټې هم فایر کوي حزب الله نو د دغې په دغه زمانه کې ایران په لاسو باندې د بنیاد کې خودی شو بیا یو وخت داسې راغی چې ایران وی چې اسرائیل چې دی نه دا د مشرق وسطا ناسور دی او دغه ناسور به یو ورځ داسې راځي چې موږ به یې د دې علاقې نه یو پرې ته بیا ختمو او تاسو ته پته ده چې اوس د غزه په دې موجوده د شپږو میاشتو چې کومه جګړه روانه ده په هغې کې په مسلمانانو ملکونو کې د ټولو نه زیات او سخت او کلیه مخالفت چې کوي او د حماس چې سپورټ کوي نه هغه ایران دی او دا اوس چې کومه موجوده شخړه ده چې اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارتخانه باندې حمله وکړه او اوس ایران د هغې په رد عمل کې په اسرائیل باندې برای راست په ډومبي ځل باندې حمله وکړه نو تر دې پورې دغه دښمني راورسېده خو جګړه اوږدېږي او که نه اوږدېږي ممکنه صورتحال مخامخ په مشرق وسطا کې څنګه جوړیږي د هغې به په ټولې دنیا باندې اثر څومره وي څنګه وي نو په دغې باره کې به بل ویډیو کې بحث وکړو د الله په امان